اوس د یهودو 19 عیب او نافرمانی دا وی ذکر کیږي او هغه دا چې التلاعب بالمصطلحات. د الله رب العزت د رسول صلی الله علیه وسلم بې ادبي به کوله دوی په یو طریقې سره. هغه دا اول به دا خبره بیان کړي به آیت ووایي. بعض یهودیان به د رسول صلی الله علیه وسلم خواله راتلو او کوشش به هغوی کوو چې په څه طریقه باندې رسول صلی الله علیه وسلم ته تکلیف ورسوي په الفاظو کې. لکه یو طریقه د هغوی دا و چې په رسول صلی الله علیه وسلم پسې به رالو سلام به پې اچوو نو السلام علیکم به یې ووایي. السلام علیکم معنی مرګ دې په تا باندې راشي. او کله چې به مسلمانانو د رسول صلی الله علیه وسلم سره خبرې کولې خبرې اترې به روانې وي او رسول صلی الله علیه وسلم به هغوی ته څه خبره کوله نو منځ کې به ورته د صحابه کرام ووایي راعنا راعنا. راعنا په عربۍ کې مطلب دی راعي احوالنا، یعنی موږ ته وګوره زموږ لحاظ وکړه، تمهل علینا، لږ موږ ته وضاحت وکړه، لږ موږ ته صبر وکړه چې موږ په دې خبره باندې پوه شو، موږ ته یې بیا ووایه. دا ټولې خبرې به کې دننه راځي. راعنا دا مطلب دی. راعنا راعینا نخه راعنا عین پسې یا نشتی، عین پسې نون دی که قرآن ته لږ وګورئ. عین پسې څه دی یا پکې شتي راعنا. راعنا مطلب صحیح دی چې یا رسول الله موږ له وخت راکړه، موږ له مهلت راکړه، موږ ته دا خبره بیا وکړه، زموږ د دې زموږ لحاظ وکړه. معنی دا چې موږ ته وګوره چې موږ سره علم کم دی نو موږ ته بیا خبره وکړه، موږ ته یې ورو ورو وکړه. دغه ټکی چې کله د یهودو واورېدو نو هغوی ته موقع میلاو شو، ځکه چې د دې ټکي بله معنی هم ده. راعنا چې د رعونه یا د رعونت نه واغستی شي نو بیا مطلب دی قمقل. نو راعنا معنی ده چې قمقل، ته زمون قمقلی یا ته قمقلی. او کله چې راعینا ووایي لکه قرآن کې به راشي په سورة النساء کې دوی به سره جبه لږه کږه کړه راعینا یا ولګې نو بیا مطلب شو زمونږ شپنکې. نو دوی سخت خوشحاله شو او یو بل ته یې دا ووایي موږ به په دې رسول صلی الله علیه وسلم پسې بدې ردې ویلې پشي شه اوس به ورته مخامخ وایو. نو دا ټکی خو صحابه کرام هم استعمالوي خو د هغوی مطلب یو دی، دوی هم استعمالوي خو د دوی مطلب بل دی. سعد بن معاذ رضی الله عنه خو د هغوی په جواب باندې پوهېدو نو هغه ورته وی زما دې په الله قسمي که د نن نه بعد دا ټکی ما د کوم یهودي د خولې نه واورېدو که نه نو دا سټ دې پورې توره باندې وهامه. رب العالمین پابندي ولګوله وي دا ټکی د سره وایي د دې په ځای بل ټکی وایي. فایده دا راووته ګوره هغه خبره چې په هغې کې دوه معنی پرتې دي، د خیر هم دی او د شر هم دی، او شر والا چې خپله فایده علي نو ته هغه بدل که په داسې خبرې هغه خبره بدله که په داسې خبرې سره چې په کې صرف خیري، شر والا ته فایده وانه دي. صحابه کرام په دې خپله خبره کې په خطا دي، ګناهګار دي، بې ادبي کوي؟ نه، خو مشکل دا دی چې د دې ټکي نه یهود بله فایده اخلي. هم د دغه ټکي په سوري کې هغوی د رسول الله وسلم ګستاخي کوي او د رسول الله وسلم بې ادبي کوي، ځکه ته الله منع وکړه. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو. په سورة بقره کې اولنې غږ او ندا چې مؤمنانو ته شوي دی چې ای ایمان والو هغه دا دی. اوله کې یا ایها الناسو، بیا یا بني اسرائیل، اوس یا ایها الذین آمنو. یا ایها الذین آمنو چې اولنې په قرآن کې راغلی دی هغه دا دی، د دې ځینه خطاب راغلی دی یا ایها الذین آمنو. یو روایت کې راځي یو اثر کې امام ابن ابي حاتم په خپل تفسیر کې راوړی دی
ویو کس راغی په عبدالله بن مسعود رضی الله عنه پسې ورته وی اوصیني ما ته یو نصیحت وکړه خو سم نصیحت راته وکړه د هغوی دا نصیحتونه ډېر عجیبه وو د صحابه کرامو د سلف صالحو را به اوږدې اوږدې قیسې نه وي ورته وی کله چې ته قرآن کې واورې یا ایها الذین آمنو نو غوږ ورته کښېږده الله تا ته خبره کوي یا خو درته یو خیر ښیي یا دې د یو شر نه منع کوي بس دغه نصیحت چې قرآن کې یا ایها الذین آمنو راشه غوږ ورته کښېږده یا خو درته الله د خیر یوه لاره ښیي یا دې د یو شر نه منع کوي نو تاسو به کې رالیدل که نه یا ایها الذین آمنو کې یې نو داسې نه چې ته گاونډي ته ګورې چې دی خو پکې دی یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو او ته وایې زه ایمان والو کې دا خبره الله تا ته کوي بل ته نه کوي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تقولوا راعنا موایې ټکې د راعنا منې کړو بلکل نه به وایي وقولوا انظرنا او وای لفظ د انظرنا مطلب دی موږ ته وګوره موږ له مهلت راکړه اوس په دې کې یهود خباست نشي کولی دې کې بله معنی نشته واسمعوا واورئ خبره وللکافرین عذاب الیم او د کافرانو د پاره عذاب دی دردناک څوک چې دا ګستاخیانې کوي د هغوی دپاره دردناک عذاب دی یو فایده به ته ذکر کړم ډېره مزېداره ذهن ته مې راله الله وایي تاسو وایئ چې انظرنا بیا ورته وایي واسمعو او واورئ خبره نو الله خو دا خبره کوي مؤمنانو ته چې لا تقولو راعنا وانظرنا دې ته څه ضرورت دی چې الله ورته خبره واورئ عمل تاکید د زړه وغوږونو باندې دې کې یو ناشنا نقطه راته ذکر کړم ډېره فایدهمنه بعضو مفسرینو ذکر کړې ده وی الله پکې د مسلمانانو تربیت کوي خصوصا د صحابه کرامو هغوی به دا راعنا ولي وي چې یا رسول الله موږ له لږ ټیم راکړه دا خبره بیا وکړه او بیا وکړه الله ورته اوس دا ټکې مه وایي د دې په ځای انظور نه وایي چې یا رسول الله موږ له لږ وخت راکړه یعنې بیا دا خبره وکړه بیا وکړه او خبره اورئ وی دا ورته الله به دې ووي چې خبره د اول سر نه اورئ نو دې ټکو ویلو ته ضرورت نه راځي د اول سر نه به توجه ولې نه اورئ چې سړی کله یو عالم خبره وکړي ته ورته تاسو بیا ووایئ تاسو بیا ووایئ نو د اول سر نه په توجه سره ولې نه اورئ چې ته بیا ووایئ او بیا ووایئ نو دا ډېره ښکلې نقطه ده دلته ډېره فایدهمنه او چا داسې ویلي دي چې انظرنا واسمعوا معنا دا خبره الله وایي چې کومه راته ما وکړه نو دا واورئ عملي کوي صرف دا نه چې تاسو یې لولئ او بس خبره ختمه واورئ او د زړه نه یې واورئ او عملي کوي